وعنه رضي الله عنه يعني دام عبد الله بن مسعود رضي حدیث ته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم دا خبر کړی دا يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام دا قیامت بروز بجهنم راوستي شي یا راوړی شي او هغه ته به یا زر زنجیرون لګیدلی یا مخکې حدیث وره مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها او د هر زنجیر سره به او یا زر ملائکه راکاږي به رواه مسلم دا حدیث امام مسلم راوړی یره پکار ده چې دومره غټ جهنم او یا زر زنجیرونه هغه ته دي او هر زنجیر دا او یا زر ملائکه پر از ملائکه څومره زورور مخلوق ته چې او یا زر ملائکه یو زنجیر پورې ختی نه دا بسنګ زنجیري او به د جهنم څنګه جهنمي انسان په ځل کې یې راشي دي چې زما زه په دغه غټ جهنم کې دغه باندې حدیث راوړی دی وعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمان بن بشير ما رسول الله دا خبر اوریدلی ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه تقیامت ورځ باندې په جهنميانو کې د ټولونه کم عذاب ور انسان هغه دی چې بالکل به کم عذاب د په جهنم کې ملويږي هغه دی لرجل يوضع في اخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه هغه انسان چې داغه د خپل لاندې بس کروټي کې خو دې شي سکروټي او د دې سکروټو د لاسه د دماغ بخوټ کی یو حدیث کې راځي دته د جهنم پیزار واچي رب العالمین یو حدیث کې راځي وې د دماغ به دې خوټ کیږي لکه کټوي چې خوټ کی او دا به ټول نو کمزوري عذاب واري ما يرى ان احدا اشد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا وېدا سړی به رسول الله صلی الله علیه وسلم وې د دې سړي په د ګماني چې په جهنم کې سخت عذاب زمایي حالانکه په حقیقت کې به ټول نه کم عذاب ده متفقون علیه د حدیث امام بخاری او مسلم راوړی دین یې نه پکار چې کم عذاب ولدا حال نه چې کوم به سخت عذاب یې راغوي وسحالي چې عمر الاجل سوچږي چې سړی جهنم ته ورېز بالله میشره بارلا او د میشه د پر د خپلانی د غسکروټي پرځي او د پیزر په پوکړی د ور او دغه د لسه د دماغ خټ کیږي د میشه لپاره خطرناک عذاب دی انسان په ځل کې یره پیدا شي چې یره پیدا شي نو سره زور ورکی اعمال له زور ورکی او ځان د دنیا نه لري او ځان د ګناهونو نه او د شریعت نه فرمانی نه به ځان لري ساتي دغه نه باندې حدیث راوړی وعن سمره ابن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خبر کړی دا منهم من تاخذه النار الى كعبيه بس کسانو په جهنم کې چی ولعیاذ بالله د جهنم د ور چې د بر دوی د خپودي ګټو تر راشي دی پړکو پوری به دا ور راشي ومنهم من تاخذه الى ركبتيه او د بازو کسانو به دا ور کم زی تر راشي د بل زنګنانو تر راشي ومنهم من تاخذه الى حجزته او د بازو کسانو به دی بډي تر راشي بډي پوری به دا ور دی او بګدنه ولاړی ومنهم من تاخذه الى الترقوته او باز کسان به دي چې دا ور به دا غوي مری پوری سره راشي رواه مسلم د حدیث مسلم راوړی دا څنګه چې په جنت کې درجات دي دغه په جهنم کې درکات دي په جنت کې دي شي کنه چې د چا درجه لري او چې دي په چا باندې نعمتونه ډیر زیات دي د بلغ کم دي د بل ډیره کم دي ټول یو شخونی کنه ته څنګه د جهنميانو ټول یو شان نه دي دوی باندې قسم عذابونه دي قسم عذابونه او چرته به تاسو د ګناه کارونه کې کله چې تاسو د صفات مخې ته پراته چې کله تاسو ګناه ته ورنږدې کیږي او د جهنم ته ستړي او د تاسو په ځل کې په شرط دی چې د خبر تاسو مخې ته ویریږي دي تاسو به ګناه ونه کوي اسی چې دا خبر تاسو په دماغ کې وس او ان شاء الله تاسو په دماغ کې وي او تاسو مخې ته به همیشه چې هغه انسان چې دغه ټول نه کمزور عذاب د په جهنم کې هغه د بسکروټي خو دې شي د ور پیزار به چولی دغه د لاسه دماغ خټ کیږي چې د انسان بچته ګناونه کوي دغه نوې حدیث راوړی عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر کړی دا يقوم الناس لرب العالمين د قیامت پر ورځ به خلک چاته ودري رب العالمین ته ودري
صرف دا خبره ځان سره یاد ساته ان شاء الله د ستاسو لپاره کافی ده کزړه دی ژوند دیو چې ته بچاته ودرېږي رب العالمین ته ودرېږي حساب وکي کستانو ته سباله ولیدو په اخبار کې ستانو راغله دی یا په یو لیست کې ستانو راغله دی یا چرته ټلیفون کو چرور ته خبره نه سی چلې هغه پلاني تانی والا وای هغه افسر وای او هغه پوجي وای چې دی به د اتوار پورز منګ لراولي د دې سړي وسه حالي تاسو یې دی ورکی څه سوچ به خپه به کنه به خپل حالات ته وګوري چې اخر دی پوجي چې زرا غوخته مې د پولیس ما سی چل کړي دی د ځواني نه بده غار سره شروع کی څوک مو وجل نه دی څوک مړ کړي نه دی چا میلاس نه دی پرې کړي چا سره مې ظلم نه کړ اخر مولي اخټول صبر دغه کی دا یو مخلوق دی پولیس نو به انسان دی پوجي نو به انسان خو لک زور ور دی لک زور ډیر دی چې کله موږ ته اوس دا ویلې شي چې ګوره تاسو کې به هر سړی رب العالمین ته مخامخ ودري هغه نه په کار چې خپل ارس وګوري چې زه رب العالمین ته ودرېږم هغه به زمونه ته پوښتنه کوي ته پوښتنه له جواب پکار دی نو خلق به ولاړ رب العالمین ته حتى يغيب احدهم في رشعه الى انصاف اذنيه ويجيب ولاړ الله ته قیامت پورز او باز کسان به بګی دي چې به خپل خلو کې به د غوګونو پورې ډوبي په خلو کې بدن ولاړ متفق علی دا حدیث امام بخاری و مسلم راوړل رشح په عربی کې دغه ته وي خلو ته وي دیو به خپل خلو کې ولاړ او دا شنو حدیث مخه تر روانه کې تفصیل وعن انس رضي الله عنه انس رضي الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه وکړه ما سمعت مثلها قط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه نه وکړي ولا په خطبه کې اخر سوي وی رسول الله په کې دا خبر وکړه لو تعلمون ما اعلم کچرته دا خبر پته کوم چې ماته معلومي دي لضحكتم قليلا تاسو ډیر کم خندلې وي ولا بكيتم كثيرا او تاسو ډیر چړلې وي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا دي سونی به کې رسول الله جنت موري دوی کې دي سو جهنم موري به کې دي سو الله عذاب دي سي قبر نه چغیرات لې دي سي رسول الله د حالات لیدلي نو وی کدا حالات چې تاسو لیدلې تاسو به جړه ډیره کړې وي او خندا بم لګه کړې وي بیا وی فغطى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم وی صحابو په خپل مخونو باندې صادري سره واچولي غری ناس هغه باندې خبري اثر کوو او یریدو په خپل مخونو باندې صادري واچولي او د سرونه چې کته کړو ولهم خنين د دې زاري او د جړه आवाज د دین راوته په ټول جمعات کې یو جړه جوړه او د اواز سمته شي هر ځکه جړه جوړه صحابو دي سرونه کته کړی دی او په دې صادرو کې مخونه پټ کړی دي چې رسول صلی الله علیه وسلم وی کماته چې کوم خبري معلومه کیده تاسو په توګه تاسو به جړل ډیر وي هغه به جړا شو الله اکبر دا حدیث امام بخاری و مسلم سره متفق علیه حدیث دی په بل روایت کې راځي بلغ رسول الله صلی الله علیه وسلم عن اصحابه شيء رسول الله صلی صحابه مبارک څخه خبر ورسېده فخطب خطبه وکړه په خطبه کې سوي وعرضت علی الجنه جنت مولدو والنار او جهنم مولدو فلم ارك اليوم في الخير والشر نن چې ما سری دي ما سره دي جنت په شان نعمتونه دمه دي جهنم په شان سخت عذاب چې تمانځي ولو تعلمون ما اعلم او ما دې سمالون دي کله تاسو معلوم ویل ضحكتم قليلا تاسو ډېر کم خندلې وي ولا بكيتم كثيرا تاسو ډېر جړلې وي فما اتى على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اشد من راوي په صحابه باندې د دین سخت ورځ بلنه وراغله په دغه ورځ هغه باندې کم سخت او کم دا خبر بغوي دي چې درنه پرې وته په سوچ کې لاړو چې رسول زموږ د جهنم په سخت منظر نشتی صحابه په یره کې شو چې دی جهنم ته لاړ نشو دا نعمتونه مبارکه سوچ شروع کو جنت کې کوم نعمتونه چې دي ته بسنګ رسو به وی چې غطو رؤوسهم په سرونه پټ کړو ولهم خنین نو د جړه د आवाज راتو سره د حدیث کې دا خبره ده چې ډېر فائدې به کې غټه فائدہ به کې ده چې یره فکر ده ونګلا د جنت هغه نعمتونه په کوشش او د جهنم نه یره او د غیر ځان لري کول د حدیث کې دا فائدہ ده چې مؤمن خان ډېر نه د بجون کې جړه ډېرې دې کې دا فائدہ ده چې جنت او جهنم وشتي ګره د دې مخلوق نه چې الله به ورسته پیدا کوي بلکې دا وشتي ځکه رسول الله ما ولیدو رسول الله دې شی ولیدو چې هغه شتي